بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 27 یعنی وشتم درس د 27 سپیل بوکشتابیغن داسې راځي. ښه ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د فرمولې یا د فرمې په حساب باندې ښه او په مخکنی درس کې مثلا مونږ تاسو چې څه زده کړو، مثلا ادرس هم زده کړو او پوسټ لایڅال هم زده کړو، مثلا فورنامه نخنامه لکه البته تلیفون نومه مثلا داسې شیونه هم زده کړو. اوس ګورو چې دوستانو مونږ تاسو دغه شیونه مثلا زده کړو، آیا مونږ تاسو په یو ځای کې یو فرما چې کله چیرې وغواړو مونږ تاسو یو فرما ډکولای شو او کنه. ښه اوس دوستانو دلته شروع کوو. مثلا دغه فرما ده. اوس مثلا دا البته په څو قسمه باندې فرمی دي، هر قسم باندې دي، لیکن دغه ډول فرما چې مونږ ته د کورنۍ درس په حساب باندې راکړې ده، نو دا اوس مونږ تاسو په دې ترتیب باندې ډکوو او بیا چې په بل ترتیب باندې نورې فرمولې راغلي بیا به هغوی سره بیا مثلا په غذای ځای کې ګورو. ښه ګران دوستانو مثلا دلته وایي چې فرمولاري کنه فرمولاري ausfüllen یعنی څه فرمولاري یعنی دغه فرما یا ausfüllen یعنی ډکول. او اوس دلته ګورو دوستانو چې دا موږ تاسو څنګه ډکو. ګورئ دوستانو دلته مثلا موږ تاسو ته صرف ویل چې ادرس نه دی، چې مثلا تاسو خپل ادرس ولیکئ، صرف وایي ادرس یعنی ادرس دې څه ده. لکه هغه مخکینی کس مثلا چې څنګه خبرې کړې وي اوس د ما ادرس ورکوم، نو تاسو بیا کولای شئ چې د خپل ادرس چې د خپل ادرس بیا پکې ورکړئ، مثلا کوم ځای کې که تاسو فرمات شي ډکوئ نو په هغه ترتیب باندې. اوس هغه کریم دیوب چې و مثلا دغه ادرس کم یو ګورئ دوستانو که یاد مې چیرې په 25 او په 26 درس کې هم دواړه و زیدانشتراسه دغه ادرس و زیدانشتراسه. زیدانشتراسه دغه لمبر یا هغه لمبر نه البته هغه د ادرس و. ښه اوس تاسو کولای شئ چې بیا تاسو مثلا د خپل ادرس داسې په فرما کې کله وخی خپل ادرس وخی. اوس دې نه په دا خاطر لاندې راکوزیږو په دې ځای کې مثلا موږ تاسو نه پوسټ لایڅال غواړي. پوسټ لایڅال یعنی څه؟ پوسټ لایڅال یعنی د پوسټ خانه یا د ګورل د پوسټ موږ تاسو پوسټ یو شی چې کوم ځای ته پوسټ کوو، پوسټ یعنی د پوسټ خانه هغه د لمبر یا نمره، او یا مثلا د ډاکخانه هغه لمبر. نو ډاکخانه لمبر دغه چی شو تاسو بیا کولای شئ په هر ښار کې ځکه هر ښار د پوسټخانه په حساب باندې د هر ښار پوسټخانه یعنی فرق کوي لمبر، نو تاسو کولای شئ چې بیا خپل پوسټخانه لمبر ورکړئ. زه اوس د مغه کریم دیوب لکه څنګه مې چې په نور درسو کې لکه هغه ورکړی اوس مغه هغه کوم مغه ورکوم 8174 مثلا دا دغه پوسټ لایڅالو. او ګوري دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو ته وایي چې ورت یعنی نور کامله جمله نه دراغلی، یعنی نه دی ویلي چې مثلا ون ورت کنه یعنی د وسیدلو ځای صرف دا ورت چې ده کنه یعنی دا د استاسي د وسیدلو ځای یعنی په کوم ځای کې وسیږي، په دغه کور نوم یعنی یا په بلډینګ کې وسیږي د بلډینګ نوم البته چې په دغه حساب باندې. اوس هغه په غذا کې چې وسیده دغه په پوسټ لایڅال خو دغه ده، لیکن البته په غذا کې کورونه زیات دي. نو دا مثلا دا یو ښار ده مثلا یا یو کلی ده، په کلی کې کورونه زیات دي او دغه پوسټ لمبر ده، خو لیکن په هغه کې بیا دغه کور نوم چی شي یعنی ان ورت یعنی دغه هغه ون ورت یعنی کامله جمله ده. دې ځای کې صرف ورت راغلی کنه یعنی د وسیدلو ځای یعنی د کور نوم یا که بلډینګ کې اوسې د بلډینګ نوم مثلا البته چې په هر حساب باندې تاسو پوهیږئ. اوس هغه چی شو دغه مونخن دا خو مې دوه دانې ولیکه مونخن. ښه مونخن یعنی مثلا د غذای نومو یا د کور نومو مثلا. ښه اوس دوستانو مثلا او بل خبره دا ده چې ګوري دوستانو دغه مونخن لیکلي مثلا مونخن وایي اکثر خلک مونشن وایي. ګوري دوستانو مثلا د په دغه خي او شی کې مثلا تاسو گیر مکوي په دې باندې چې دی خلکو داس یو ژبه ده چې هغه خپل هم
کامله مثلا البته غون خلک نشي یلای دا زه درته مثلا د دې زه درته وایم ځکه چې په دې ځای کې مثلا ګورو ګرځو البته تاسو چې دوستانو کوم دوستانو چې البته بيخي ژبه نه ده چې زده یې کوي وګرځي ګوري مثلا یو به دغه جملې یو قسم استعمالي بل قسم البته جملې به مغی لیکن خینو شینو دا ارجه ده مثلا کنه مثلا داسې غنه وزر کې لکه مختلف وظایف کې مثلا په مختلف قسم ډول ترتیب باندې هغه کوي البته په دغه شی باندې تاسو هغه کوي لیکن دغه چې دا کنه د تاسو یو پوسټ لای چال دا یو مثلا د کور هغه دا مثلا تاسو بار ځای کار نو ورکول شي چې په کوم ځای کې تاسو ته ضرور دغه چې پوسټ لای چال نه په دې پوښي ورته یعنی د وسیدلو ځای یعنی کور یا بلډینګ ما کوم ځای کې چې وسیږي خو امیدوارم په دې پوښي اوس لاندې راګوزیږي خو دلته وای نامه ګوري دوستانو نخ نامه کامل نه دراغله دلته صرف نامه راغله ځکه دوستانو که په دې باندې پوه نه شوي صرف لاندې واری وګوري دلته وګوري دلته فور نامه لیکل یعنی ستاسو لمړانه نوم البته خانم په دې ځکه نخ نامه ده بالکل نامه چې شو اوس داسې تاسو په دې ځکه فاميلي نوم وخی اوس دغه کریم فاميلي نوم زوخمه یعنی دغه نوم فاميلي نوم دیوب یا دیوب یعنی دا دې شو نامه او دلته وای چې فور نامه یعنی کریم یا کریم تاسو کولای شئ چې خپل نوم بیا په دې ترتیب باندې تاسو وخی یا او په دې ځای کې مثلا لیکلی چې ټلیفون نوم یعنی د ټلیفون نمبر یا نمبر یا شماره او دوستانو مثلا کېدای شي تاسو ټلیفون نه لري یا موبایل لري دا فرق نه کوي وشي موبایل هم چلیږي او ټلیفون هم چلیږي ځکه سره به هغه نه لري زه به دغه د ټلیفون نمبر یا نمبر په کې ورکم او تاسو بیا کولای شئ چې مثلا تاسو په دې ځای کې ټلیفون لري ټلیفون نمبر یا نمبر ورکړئ او یا کنه لري بیا د خپل د موبایل نمبر یا د هاندي نوم مثلا هغه بیا کولای شئ چې ورکړئ خو لیکن په دې ځای کې هاندي نوم نه د لیکلي ښه دغه د هاندي نوم چې و 089 ودامه چې و مې لیکلي 089 ښه مسافه یعنی د پین کوډ لګ بیلیږي دي او 1 3 4 او بیا 5 7 6 9 8 یعنی دای د ټلیفون نمبر شو ښه دوستانو اوس د دې نه په دا خاطر راځو مثلا په دې ځای کې بیا یې البته بیا پښتنه کړي مثلا چې بیا ادرس دوستانو ګوري کې دی شي مثلا په دې د البته داسې یو هغه مثلا کې دی شي چې مثلا تاسو په کوم ځای ته چې لیږي کنه نو تاسو یو ادرس دلته ولیکي یو دلته ولیکي او مثلا کېدای شي همدغه ادرس خپل ولیکي همدغه ادرس دوباره ولیکي ځکه دواړه ادرس دي کنه که کوم ځای ته چې لیږي نو هغه کوي دا یا یا مثلا تاسو د څه کار وکړئ مثلا چې لیږي یا کور نشي یا مثلا خو د ادرسونه دوه ځای راځي نو تاسو کولای شئ چې دا هغه وکړئ او البته بیا تاسو کولای شئ ځکه چې د مختلفو ځایو فرمي فرق هم کوي نو په هغه حساب باندې تاسو د پښتنه وکړئ چې مثلا په دې ځای کې خو مدرسې دی واره خو ملي کړم مثلا بیا څنګه ولیکم نو تاسو ته بیا مثلا په هغه ځای کې صحیح معلومات درکې لیکن فی الحال دا مدرسې دا هغه مدرسې ده موږ تاسو چې کو په دې ځای کې هم هغه لیکو زیدان شتراسه مثلا مغه لیکو زیدان شتراسه ښه دوستانو زیدان شتراسه ښه او اوس به دې ځای ته راشو لاندې به راکوشو د لاندې ځای کې څه وایي اون تشریفت یعنی یو امضا ته اون تشریفت وایي مثلا اوس تاسو کولای شئ چې مثلا د خپل امضا چې تاسو بیا هر قسمي چې امضا وکړي اوس مثلا د ښاغلي کریم په نوم د نامه په حساب باندې به امضا وکم البته نه پیګم دغه امضا چې شاده خو لیکن دا د تاسو د سہولت لپاره مثلا دا خو لکه یو مقصد یو امضا به وزو وسوکم چې مثلا شهر څنګه راغله خو لیکن تاسو باید پوه شئ یا مثلا دا مثلا څوک یو قسم علامه پی ورکړي څوک شی ورکړي څوک ورکړي لیکن تاسو باید پوه شئ چې دا یو امضا ده نو دغه سي ښه به هر حال چې هر څنګه تاسو ته اسانه ښکاري ښه
ښه ګران دوستانو نننی درس هم دومره و د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم او امیدوارم دوستانو چې دا فرما چې دا صرف یو قسم نه ده په دې باندې پوه شئ نورې فرمین دي لیکن په مختلفو شکلونو په مختلفو ځایونو کې بیا هغه تاسو ته مثلا زه هم وایم لیکن هغه اولنی اسانه ترتیب باندې چې کومه فرما ده هغه دغه ده چې مثلا دا مې سره شریک کړم نور څه بیا ګورو چې په مناسب ځای باندې به سره شریک کړو ښه ګران دوستانو فلحال په پاک الله باندې سپارم د راتلونکي درس پورې چیس